یو مصره وایي چې د هر چا خپله خوښه زما یو خوښ دی په لنډیز نه ما له مشاعرې ډېر خوند راکړو خو شاید چې تاسو هم راسره په اتفاق په خبره باندې ځکه چې روژې نه مخکې شوې بیا شوې هم نه ده ځکه چې په جام کې هم نه شوې دلته هم نه شوې ما خیال دی نو مزه خو یې ما له ډېره راکړه چې هر څومره بحث پې وکړم ډېر ښه کلامونه مو واورېدل هغه یو حسین صاحب یوه مشاعره وه نو مشاعره ډېره ښه وشوه چې کله یې د نمبر راغلو نو واسکټ یې کاته شو خدا کا پوهېږم چې اوس څه وایي چې هر څه رانه خطا شول ما هم په ځینې وخت کې بیا هغه خبره رایاده شي چې ښه کلامونه واوري سړی نو خپل ورته بیا هغه شي داسې ښه واله شي په هر حال باندې شعرونو لا هم راشو ځکه چې وخت هم نازک دی د کلامونو نه یو دوه کلامونه مې ویایم او یو څو شعرونه ته مخکې ریحان صاحب چې دا ستا د تورو سترګو دا باڼه چوکیداران دي دا ستا د تورو سترګو دا باڼه چوکیداران دي او قدرت پې لګولي ښه پاخه دا ستا د تورو سترګو دا باڼه چوکیداران دي او قدرت پې لګولي ښه پاخه چوکیداران دي او یو څو خبرې یو څو خوږې خبرې خو د مینې راته وکړه یو څو خوږې خبرې خو د مینې راته وکړه جانانه که ولاړ دی څه په خوله چوکیداران یو څو خوږې خبرې خو د مینې راته وکړه جانانه که ولاړ دی څه په خوله چوکیداران دي او دا علم پکې نشته که د خاورې واک د بل دی دا علم پکې نشته که د خاورې واک د بل دی په هر ځای کې چې ګورم پښتانه چوکیداران